سلامونه ملګرو، هیله دا ټول به جوړ او روغ وئ. متیو لازر مالیم یو ځل بیا راغلی د پایتون د کورس د 8مې ویډیو سره. په دې ویډیو کې مو تاسو په بیټ وایز اپریټرز باندې نور هم کار کوو. په تېره ویډیو کې مو د بیټ وایز اپریټرز په باره کې یو څه معلومات ترلاسه کړل چې اصلا بیټ وایز اپریټرز څه دی، په کوم ځایو کې مو استفاده کوو. اوس نن به مو تاسو د بیټ وایز اپریټرز په اړه هغه څه زده کوو کوم چې تر اوسه به تاسو په هیڅ یو ټوټوریال کې په یو هیڅ یو کورس کې نه وي لیدلي، ځکه چې دا بیهایند د سین کار دی. مطلب هغه کار دی چې کومې سیسټم ترسره کوي. سمه ده، زموږ څخه پټ کار ترسره کوي سیسټم، هغه به نن ورځ مو تاسو وایو. بخیر، مو راځو دغه نوټ اوپن کوم نو او دلته د څنګه سزا سی ام ډي اوپن کوم. په سی ام ډي کې پایتون ته راځم، انټراکټیو پرامپټ ده کلیر او دا هم زوم کوم، غواړم دا د څنګه څخه خلاص کړم دا رقم. ښه، کله چې موږ په تېره ویډیو کې داسې وویلې چې دوه وریبل لرو، یعنې یو کلیر ای وریبل دی 10 یعنې 10 او بی په وریبل کې یو 7 سټور دی. کله چې موږ دا پرنټ کوو، پرنټ کې مو ورته وایو چې اینډ اپریټر کاروو، دلته بي ورته لیکو، مو ته دوه ځواب راځي. دا ولې؟ دا ځکه چې لومړی خو تاسو باینري اعداد خامخا پېژنئ چې 0 1 دی که نه، دوه نه 0 او 1 دي. اصلا دا د ډیسیمل اوس دغه ویلیوګانې 10 او 9 دي، دا ډیسیمل دي کوم چې موږ نن ورځ کاروو په ننني ژوند کې. خو دا کمپیوټر نه پېژني، دا به خامخا یورې 01 ته اوړي، پاس دغه بیا دغه پېژني. نو دا 01 ته څنګه اوړي؟ د دې یوه سمپل طریقه ده، تاسو به خامخا لوستې وي ما فکر، خو دغه طریقه یې چې کومه ده دغه ډېره مشهوره ده. په دې طریقه کې 1 2 4 8 14 2 10 4 شپېته 1 سل 28 هر یو عدد دوی ته ور واچوئ، نو په لنډ طریقه باندې تاسو کولی شئ ځواب راوباسئ. مطلب د لسو موږ غواړو باینري پیدا کړو، نو 10 په دغه کې جوړیږي څه رقم 2 او 8 جمع کا 10 کېږي، چې 10 کېږي 8 آن کا یعنې یو شو، او 2 آن کا دم یو کېږي، او کوم چې آف شول چې په کار نه شول هغه باندې 0 0 لیکل کېږي چې 0 1 0 1. نو دا چې دی کنورټ شو. کله چې کنورټ شو مطلب دلته لاس چې کوم شول هغه باینري 1 0 1 0 شو، او د یو هم داس کېږي چې 1 2 او 4 آن کې 9 پوره کېږي، او 8 چې دی هغه د ځای 0 لیکو. که نور 0 نه ولیکئ هېڅ مشکل نشته دی، خو موږ دغه 4 کرکټر لیکو. ښه، نو دا چې کله ولیکل شول، موږ چې دلته په دې ځای کې په دې ځای کې انټ ولیکو. دا اوس ولې دا دوه ولې راوایستل؟ ځکه چې دا سیستم په چټ کې یو کار ترسره کوي. هغه کار داسې ترسره کوي لکه دلته چې من تاسو دلته مثال کارولی. ښه، ورته وګورئ، ګورئ د هغه د لسو کوم باینري چې دی هغه یې پاس ایښی، او د 9 کوم باینري چې دی هغه یې دغو نه لاندې ایښی. نو مخامخ سمیچ کوي. که چېرته په اینډ اپریټر کې اینډ اپریټر یو قانون لري، دا داسې وایي که چېرته دواړې ولیوګانې سیم وي، یعنې څه رقم وو، یعنې یو حالت به پاسم و یو د لاندې و، زه بیا یو ریټرن کوم. که خلاف ولیوز و، یعنې برسېره 0 و لاندې 1 یا برسېره 1 و لاندې 0 بیا 0 ریټرن کوم. او که چېرته دواړه 0 و هغه هم بیا 0 ریټرن کوي. نو اوس چې د خلاف العلامات دي، مطلب خلاف عدد دي، برسېره ولیو 0 ده لاندې 1 ده، نو 0 میته ریټرن کوي. بیا دواړه چې 1 شول نو 1 نور مینه دام خلاف دی، دا خلاف نو 0 0 شو. بیا سیستم څه کوي؟ سیستم چې کله یو داسې کمپیر کړل، بیا دغه نتیجه چې کومه ده دغه ډیسیمل ته میته راړوي، ځکه بیرته زموږ په کار دی ډسپلی کې ورته ما پرنټ فنکشن دلته استعمال کړی ده. نو موږ ته به دغه چې کله ته ډیسیمل ته واړوي ځواب 2 راځي، ځکه چې 0 هم 0 دی، 1 0 او د 2 په ځای چې کوم دی یو راغلی دی، 2 په ځای یو راغلی. ملګرو زه دا غزه درته ښیم، دا غزه درته ښیم. دا 0 دی، دا 2 چې دی آن دی، 2 آن دی، هغه 4 او 8 بیا 0 دی. نو فقط ځواب څو شو؟ 2 شو، ځکه موږ ته دلته راوښودل. که چېرته زه اوس پرنټ دلته زه اوس آر اپریټر وکاروم، سمه ده؟ آر اپریټر که چېرته زه دلته وکاروم بی دته آر اپریټر ویل کېږي. اوس ځواب 15 راغلو. دا ولې؟
ګوره دلته ورته وګورئ دغه مثال ته وګورئ ما رقمي کړي دي چې مطلب A ام باینري تړولې B ام باینري تړولې د هغې څخه وروسته بیا کمپیر کړي په انټ اپریټر کې دا داسې یو بل قانون لري دا وایي که چېرته یو هم د دوو ویلیو نه آن و یعنی یو و بیا زه یو ریټرن کوم نو ګوره د دوو نه یو دی نو یو ریټرن کړی دی که چېرته دواړه هم آن و یعنی یو و هغه بیا هم یو ریټرن کوي دا هم یو او دا هم یو نو ځواب کله چې دغه د څلور کرکټر ټول آن شي نو ځواب 15 راځي 15 ډیسیمل ته اړوي دا تر اوسه باینري دی نه چې کله ډیسیمل ته وړي 15 نو 15 ځکه دلته ځواب راغلو یعنی سیستم پر څټ کې د کار ترسره کوي کله چې ایکسکلوسیو اور تراشو یعنی پرنٹ کا A کله چې شیفت شپږ وایي نو دغه علامت اوس راځي ایکسکلوسیو اور یا ایکس اور بی نو کله چې زه انټر کوم ماته 14 ځواب راکوي دا ولې دا ځکه چې کله همدغه طریقه په جاری کیږي نو په ایکسکلوسیو اور کې یو بل قانون دی دا وایي وی که چیرته دواړه ولیوګانې سره سیم وي یعنی برسره هم یو و د لاندې هم یو و نو زه بیا 0 ریټرن کوم او که خلاف وو یعنی برسره 0 او لاندې 1 نو بیا سره کم زه 1 ریټرن کوم هم دلته 0 دلته 1 او دلته 1 کله چې دغه نتیجه بیا ډیسیمل ته واړوي 14 راځي نو ځکه موږ دلته 14 پرینټ کړل ښه راځو کمپلیمنٹ اپریټر ته یا نیګیشن ته نیګیشن څه کوي په یو دا یونری اپریټر دی یعنی په یو وریبل باندې ترسره کولای شي مطلب نیګیشن دی ځواب راځي منفي 11 دا ولې دلته یو ساده ریاضیکی فرموله کاروي نو دا څه وایي چې ایخ وریبل دی سمه دا ای وریبل دلته دغه فرموله ده a plus 1 هغه a چې کومه ده دغه باینري چې دا باینري د a راغلو د دې سره یو جمع کوي چې یو جمع او په هم کې دا منفي دی سمه ده منفي علامه ده نو منفي خوشته ده دغه زه اوس غواړم مطلب وروايي چاوم د فرمول ته د په سیستم کې د کار ترسره کیږي سمه ده نو 1010 خپله دې سره 1 جمع کړه دا به 10 یولس شي مطلب 1011 بشي سمه ده کله چې جمع شول منفي دی په خپله کې کله چې بیا دا د نتیجه د جمع نتیجه دا به ډیسیمل ته واړه یولس کی چې یولس شول نو منفي یولس ځکه دلته موږ ته پرینټ کړل خملګرو هله چې په پوښي یست نو ډیره ساده موضوع ده خیر لږ مغلقه په اول کې ان شاء الله تاسو بیا ورسته په کله چې پروجیکټ ته لاړ شم هلته تاسو پیږئ چې اصلا دې کار څه دی ښه نو زه اوس راځو لیفت شیپ اپریټرز ته لیفت شیپ اپریټرز څه کار کوي ګره پرینټ ا لیفت شیفت 2 سلوخت جواب راکړه دا واله دا ځکه چې دا داسې کار کوي وی چې مطلب دغه اچ د باینري کوم د لیفت شیفت کدوا لیفت شیفت څه معنی دغه یعنی چپ طرف ته کاش کا چپ طرف ته چې بوتل هغه دوه کریکټر چې پاتې شول ځکه دوه کریکټر شیفت کړل دا هغه په ځای دوه کریکټر پاتې شول دوه کریکټر سیستم هغه ته 00 دا غي په ځای کې دي چې کله 00 کېږي نو نور هیڅ کار نه کوي بس همدا کومه نتیجه چې متراغله دغه ډیسیمل ته موږ اړوي کله چې ډیسیمل ته کنورټ کړل نو جواب سلبي احترازي ځکه چې 1 2 4 8 شپاړس 2 نو 8 او 2 ان دي کله چې جمع کې 8 او 2 سلويخت جواب راځي نور صفر دی هغه سره کار ملاري نو بل راځو رائټ شیفت رائټ شیفت پرینټ ا رائټ شیفت 2 کړه د هر څه کولای شي 2 3 4 هر څه ته شیفت کولای شي جواب 2 راولو دا وله کله چې رائټ شیفت ته د یو بل طریقه ده یعنی کله چې دغه د ای باینري رائټ شیفت د کل رائټ خط د کش کړل هغه 2 کوم دغه 2 چې دی دغه 1 0 چې دا ریموو کوي د سیستم ریموو کوي کله چې ریموو کړل هغه کوم 2 چې پاتې شو یعنی 1 0 پاتې شو نو دغه چې دا بیا فقط موږ ته څخله کوي ډیسیمل ته اړوي یعنی 1 او 2 دلته چې 2 ځواب راغلو نو 2 ډیسیمل شول دغه باینري بس همدغه 2 موږ ته دلته پرینټ کوي ملګرو هله دا چې په پوښي ویاستئ کبه هم کومه پوښتنه درسوي خامخا کمنټ کړه ته ودی کوي ځکه چې دا داسې یو موضوع چې په نورو کورسونو کې چا نه و تدریس کړي او ډیره مهمه موضوع ځکه زموږ تاسو هدف ډیر لوی دی چې موږ به ډیټا ساينس ماشين لرنینګ یا کې کار کوو نو هلته دا ډیر زیات استعماليږي کله چې مطلب تاسو
هغه سیستم سره کار کوي، سیستم پروګرامینګ کې یا کله نتورکینګ بخش ته لاړ شي هلته کار کوي، نو دا ډیر زیات استعمالي کې ملګرو. نو زه تاسو ته هغه نه یو موضوعګانې وایم چې کومې تر اوسه چا پښتو کې نه دي تدریس کړي. نو زما او د نورو کورسونو ترمنځ به تفاوت په همدې کې شي چې مطلب هغه نه یو موضوعګانې زه وایم چې په نورو کورسونو کې نه وي ویل شوي، ځکه تاسو باید داسې کمپلیټ پروګرامر جوړ کړم چې تاسو بیا وروسته بل کورس ته محتاج نه شئ. مننه ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي خامخا چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شیر کړئ، او بیا هم مننه د ویډیو کتلو. خدای پامان.